बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ټول وطنوالو ته سلامونه. زه یم محمد شفیق او دا وخت زه د چین په شنغهای سټي کې یم او خپل پوهنتون کې یم او نن زه د خپل ملګرو سره بهر سټي طرف ته روان یم، یعنی د ښار په طرف روان یم او خبردار چې زما د ملګري میلمانه راغلي وو او دغه میلمانه خو چې وو زما ورسره لومړي ځل باندې ملاقات وشو او دا چونکې زما د ملګري میلمانه وو نو بیا زما هم میلمانه وو. نو دوی نن دغه میلمانه چې دي نن خپل سټي ته ځي، خپل پوهنتون ته ځي. نو مونږ د دوی سره د ښار په طرف ځو چې دوی مونږ رخصت کو او زه به د تاسو لپاره دا ویلاګ ریکارډ کوم او تر تاسو به در ورسوم او دا په چین کې زما وړومبی ویلاګ دی چې زه ریکارډ کوم او تر تاسو یې در رسوم. نو تر پایه ما سره اوسئ. دا اوس مونږ په سایکل روان یو چې د پوهنتون چې کومه دروازه ده چې هغې ته زر تر زر ورسو، ځکه چې فاصله چې د هغه لږه ډېره ده. دغه زمونږ د پوهنتون شپږم نمبر دروازه ده او دغه وړوکی ونته بازار دی او دغه مخامخ چې تاسو ته بس په نظر راځي نو دغه بس سټیشن دی. دغلته کې هم دغلته مونږ ورځو او بس کې به کینو، بیا به ځو د شوې لیک ته، هلته کې د میټرو سټیشن دی. تاسو به وایئ چې په دې بازار کې څه ګڼه ګوڼه نشته، مطلب خلک پکې نشته. نو بازار چې دی نو ځکه ګڼه ګوڼه نشته چې نن سبا دلته په چین کې چوټیانې دي، طالب علمان چې دي هغه کورونو تللي دي. نو دې وجې نه زمونږ پوهنتون ته چې کوم بهر دلته کې بازار دی نو هغې کې اکثره دوکانونه بند دي. دا اوس مونږ د شوي لیک په طرف روان یو، چرته کې چې د میټرو سټیشن دی. هلته به مونږ په میټرو چې کوم ټرین دی هغې کې به کینو او بیا به مونږ د سټي یعنی د ښار په طرف به روانیږو. دا اوس مونږ د شوي لیک چې کوم میټرو سټیشن دی هلته کې راورسېدو او دلته کې به مونږ لاندې ورکوزیږو انډرګراوند او هلته کې به بیا مونږ میټرو ټرین ته ورخیږو او بیا به د سټي یعنی د ښار په طرف روانیږو، د شنغهای سټي په طرف. دا مونږ انډرګراوند ته راغلو او دلته کې د میټرو لپاره که ټیکټ څوک اخلي نو هغه دلته کې دا د ATM په شانتي ماشین لګېدلی وي نو هلته کې نه ټیکټ اخیستلی شي، یا دلته کې انتظامیه ناسته وي نو د هغوی نه ټیکټ اخیستلی شي، یا په آنلاین ذریعو باندې ادایګي کولی شي او میټرو ته انټري کولی شي. دا وخت مونږ د میټرو ټرین انتظار کوو چې میټرو ټرین راشي نو مونږ به ورته وروخیږو او دې کې دومره وخت به نه لګي، په یو څو ساعته کې به ټرین چې دی دا راورسي.
دا اوس مونږ د شنغهای سټي په طرف روان شو او شنغهای سټي چې د نو دا زمونږ نه تقریبا د دشوي لیک نه 80 کیلومتره په فاصله کې ده او دا 80 کیلومتره فاصله چې د نو دا په مونږ په یو غنټه کې په میټرو باندې چې مونږ زونو یو غنټه پکې لګي چې مونږ 80 کیلومتره فاصله شي دا توې کو او دا لاین 16 دی دا مونږ چې په کوم لاین باندې روان یو شنغهای سټي ته نو دیتا لاین 16 ویلې شي. تاسو ته چې دا کورونه په نظر راځي یا بلډینګز په نظر باندې راځي نو په دې کې خلک اوسېږي او د دې بلډینګز په درمیان کې فاصلې دي یعنی د یو بلډینګ او د بل په منځ کې فاصلې دي نو دا فاصلې چې دي دا اتفاقا نه دي دا د منصوبې برخه ده د پلان برخه ده د دې پلان چې وو بیا ډیر کار چې په دې کې چا کړی دی نو هغه د جرمن یو آرکیټیکچر وو د جرمن یو معمار وو د دې لنګانګ نیو سټي کې د دې په دې نقشه کې هغه ډیر کار کړی دی نو دا فاصلې چې دي نو په دې کې خو یو خبردار چې هر یو بلډینګ ته د نور مقدار چې دی هغه په پوره مقدار کې ورسیږي او بل دا چې د په منځ کې چې کومه فاصلې دي نو په دې کې دا شینکی بوټي چې دي شینکی چې دی دا پکې هم په نظر کې ساتل شوی دی یعنی د بوټو اهمیت چې دی د ونو بوټو اهمیت چې دی پکې په نظر کې ساتل دی. دا اوس مونږ لاین 2 ته په طرف باندې به روانېږو په لاین 2 باندې به مونږ شنغهای سټي ته ورځو. لاین 16 چې دی هغه مونږ پرېښودو نو اوس مخ په وړاندې ورځو د لاین 2 په طرف باندې.乘客们，列车马上就要进站了。دا اوس مونږ د لاین 2 نه راووتلو او دلته کې دا هلکان لګیا دي خپله مشغوله کوي او دا اسونه لګېدلي دي نو نن سبا چې مونږ دلته په هر طرف باندې ورځو نو دا اسونه یې نو اسونه ولې دي نو په دې باندې او بیا په راتلونکي ولاګ کې خبره کوو چې دا اسونه دي ولې لګولي دي یا د دې ترشا کیسه څه ده. دلته کې مونږ د میټرو نه ذکر راکوشو چې دلته کې میوزیم دی عجایبګر دی شنغهای میوزیم دی نو هلته کې ورځو مشهور میوزیم دی او د دې علاقې نوم دی پیپل سکویر یا ورته سنټرل شنغهای هم ویلی شي. نو کېدای شي چې مونږ ټول عجایبګر چې دی هغه ټولې نظارې ونه وینو ځکه چې څه خو مونږ ناوخته هم راوتلي یو او څه دا ملګري چې دي میلمانه هغوی ته عادي کوي او یې خپل سټي ته نو مونږ به صرف هغه حاضري ولګو. عجایبګر ته د دننه کېدو 2 دروازې دي یوه دروازه چې د نو هغه د شمالي دروازه ده د شمال په طرف او بله چې د نو هغه د ختیځ دروازه ده. د شمال طرف ته چې کومه دروازه ده نو هغه خو یا خو هغه خلک دي چې معذوره دي یا د مخکې نه چا رجسټریشن کړی وي د عجایبګر ته د تلو نو هغه خلک په هغې باندې تللی شي او مونږ چې نو مونږ انفرادي ویزټرز یو انډیویجوال ویزټرز یو نو مونږ به د ختیځ په دروازه باندې عجایبګر ته دننه ورځو. دا اوس مونږ را دننه شو عجایبګر ته نو ګورو چې دلته کې څه پراته دي څه حساب دی زه یې ګورم او تاسو یې را سره وګورئ.
कहाँ चल रहे?无关化海茫茫，青帆过尽，独钟情于江南。盖因江南山水如诗如梦，清和无形。画坛南北二者，犹如青色一阴，风骨各异。南宗者，唱对韵而罢，笔墨简单，天性使然。此风始于五代本源，披麻翻头，开一代新风。至宋之时，دا وخت مونږ د عجایبګر نه راووتلو او اوس مونږ ځو یو عبادت خانه ده هلته کې ورځو. تاسو به ذهن کې به راځي چې دا به د څه عبادت خانه وي. نو دا د پخواني مذهب بودیزم یعنی بودمت د مذهب عبادت خانه ده او دا 1900 کاله پخوانی ده. نو هلته کې ورځو چې دغه عبادت خانه ووینو. عبادت خانې ځای ته خو راغلو خو عبادت خانه بنده ده. یو چاینیز راته وویل چې دا مازدیګر په 4 بجې باندې بندیږي. زما په خپله باندې خواهش و چې زه دلته راشم د بودیزم دا عبادت خانه ووینم، ځکه چې بودیزم چې دی یا بودمت چې دی نو دی په پښتونخوا کې زموږ په موجوده پښتونخوا کې دی ډېر لوی پرمختګ کړی و چې په هغې وخت کې ورته ګندهارا وي. او بل دا چې د بودا وړومبۍ مجسمه چې ده نو دا زموږ په موجوده پښتونخوا کې جوړه شوې وه. یعنې نن سبا کو دا دنیا د بودا مجسمه پیژني نو دا زموږ د پښتونخوا د وجې نه پیژني. خو له بده مرغه عبادت خانه بنده ده. نو زه خیر کو بیا وخت و نو بیا به راشم. نو اوس په داسې چلو کوو مونږ چې ډوډۍ به وخورو. ګورو چې ډوډۍ مونږ ته په کوم ځای کې میلاویږي خو خامخا خو مطلب نه دا چې چرته کې لاړ شو. ګورو چې مونږ چرته کې ځو. دا چې اوس مونږ کوم ځای ته راغلو نو دې ته ویلی شي 1788 انټرنیشنل سینټر. او دا چې مونږ اوس په کوم ځای کې یو نو دې ته وایي 1788 پلازا. دا 1788 پلازا ده. دلته کې په دې پلازا کې دیو دا پخواني څیزونه کې ایښودلي دي لکه لاټین دی او داسې نور څیزونه دي، سایکل دی، دا دیو د نمایش دپاره کې ایښودلي دي. او خبره دا وشو چې دلته کې مونږ ته حلال خوراک چې دی هغه میلاو نه شو. اصل کې دلته په چاینا کې یو برند دی چې هغه خو د مسلمانانو نه دی خو
بیا هم په هغې کې حلال خوراکونه میلاویږي، حلال چرګ پکې میلاویږي. نو چرګ هم دوی په ښکلي انداز پخوي، نو دې وجې نه مونږ دلته رالو. د دې مختلف شاخونه دي، نو په مختلفو شاخونو کې په ځینو کې میلاویږي، په ځینو کې نه میلاویږي. نو اوس ګورو بل ځای ته ځو که چېرته میلاو شي. په دې برانډ کې دومره سیزونه نه وي، صرف چرګ او دغه برګر وغیره دغه سیزونه وي. او پرون مونږ یو برانچ تللو، نو هلته کې مونږ ته حلال چرګ پکې میلاو شوی، خو دلته کې حلال چرګ مونږ ته پکې میلاو نه شو. نو اوس ګورو بل ځای ته ځو که چېرته میلاو شي. دا د دغې برانډ مونږ اوس بل شاخ ته راغلو، ګورو چې دلته څه کېږي. دلته کې خبره دا وشوه چې دلته کې د ده سره هم حلال چرګ چې دی هغه نشته ورسره. د مونږ ته چرګ هم وښودو، په هغې باندې د حلال سټیکر نه و. نو اوس به مونږ داسې چل وکړو چې نیغ په نیغه ځو حلال رسټورنټ ته، او هلته کې به ډوډۍ وخورو. او داسې مسله نشته چې دلته کې حلال رسټورنټ نه وي، دلته په هر ځای کې حلال رسټورنټ وي او دغسې مسله نه وي. مونږ وایو چې دلته خیال مو دا و چې دلته کې مونږ ته حلال چرګ میلاو شي. آخر کار دا مونږ حلال رسټورنټ ته راورسېدو. روټۍ مو وخوړه او اوس د دې میلمانه چې دي نو دیو په 3 یا په 4 بجې باندې دیو ټرین دی، نو دیو به هلته کې ځي او مونږ به لږ په دې ښار کې وګرځو او بیا به مونږ هم خپل پوهنتون ته ور روان شو. ټیکسي مو راوغوښتله او په دې کې مونږ کېنو او بیا به د خپل پوهنتون په طرف روان شو. دا مونږ خپل پوهنتون ته راورسېدو او ټیکسي والا چې دی به اوس په خپله مخه ځي او مونږ به خپل پوهنتون ته ورځو. دا مونږ خپل پوهنتون ته راورسېدو او یخ ورېدلی دی او بیا به انشاءالله په بل ولاګ کې میلاویږو. تر هغه دمه ما وڅارئ. د الله په امان.